امتحان راغے ضعیف تے تبی نیولے جیل کی پروت تے اتکڑی ورطا لگی دی تب اثار والے کی گی زر زر کوا دخپل عقیدی نووڑا دی خبری نووڑا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ زگور با میدان تراغے زڑکی موی دا خبر رالا زڑکی موی دا خبر راغلا چیر دا سے چل لے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی بدا علماء پوئی گی نور بے خبر نکو اسنا خلق و دے بے حیلہ جوڑا نکی خو ہمو دا کنا خوا علماء پوئی گی بدی خبر بان اخو عالمو وی بل دا سے چل لے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی ضعیفم کمزورم دیر زید وہ چکل ات کڑوئی زمان لاس کے چولی اس میدان تراوستم وینا گہانا دی معتزلو د ډلو نه یو نوجوان را منډه کړه ما ته غوږ ته راغی ما ته وی اے امام احمد ابن حنبل زما په خبره پوهېږي نه پوهېږي اے امام احمد ابن حنبل واوره ما ته اتکړۍ اچولی شوي دي میاشتو میاشتو باندې مې وهل خوړلی دي لیکن زه د دې علاقې ډاکو غلی ما اوسه پورې ما خپل غلا پرېښودلې نه ده نو یاد ساته پام کوا تا سره حق کلمه ده حق خبره چې کوم دی کوړو باندې پرې نه دی پام کوا ګورې زه غلی ما باندې بلا وهل راوړل خو ما ګورې خپله غلا پرې نه ښودله او ته خو په حق خبره ولاړې وی دا خبره زر زر راته وکړه رانه لاړو وی ما چې داسې ولیدل دا خو ابوالهیثم دی دا خو هغه سړی دی هغه کس دی داسې ورته ولیدل مال چې زه بچیا ته غلا نه پرېږدې زه به عقیده د توحید او سنت اوس پرېږدم بس وهل شروع شو کوړې شروع شوې نو دې سره مناظره کې چې کوم ولاړو د معتزلو نه د هغه نامه احمد وه د ده نامه احمد ابن حنبل ده د هغه نامه احمد ده احمد ورته راغی معتزلي ورته وی امام احمد ابن حنبل اویا لس کوڑی لگی دلی بدن ندی وینی روانی دی اس اویا زد خپل عقیدی نلارما زبد د باچا د عذاب نخلاص کما اغورتوی اے احمد زما د بدن نوینی لارلے تداسی اویا چی قرآن دا رب العالمین کلام دے زبتا د اللہ د عذاب نخلاص کما تا به د الله د عذاب نه خلاص کم ته ما د باچا د کړو نه خلاصې زه به تا د خدای د عذاب نه خلاص کم او په منډه لاړو دې ضدي انسان ته بیا غوسه ډېره ورځي هلکه وایي داسې چل دی چا ورته ویلې احمده څه دې وکړل وایي کوم احمد چې میدان ته راغلی که دومره هم کړی والله که د خپلې عقیدې نه واوړی علماو قربانۍ ورکړي علماو پسې خبرې مه کوئ دا علما شپه کې ته ودی دا راپاسېږي وي خدایه زما د قوم حفاظت وکړي ته د شپې خوبونه کې مولانا ابراهیم صاحب مولانا ریاض الدین صاحب چې کله شپې 2 بجې شي خوب نه ورځي بستره ورته ځای نه ورکوي واړه واړه بچي پرېږدي جومات ته راوځي خپل خانقاه کې ناستي الله نه ستا دپاره د حفاظت دعا غواړي ستا بچي الله نه محفوظ کول غواړي د عذاب نه ته بیا د علماو پسې خبرې کې دا علما اوزګار دي قسم دی که څوک هم اوزګار دي دا علما ډېر زیات تاسې نه مصروف دي دې علماو سره شاته ودرېږئ الحمدلله تاسې دې علاقې خلق زه دا خبره کوم تحدیث بالنعمت ویم ما مخکې حضرت ته وفرمایل د دې علاقې ډېر غیرتمند خلق مونږ ځنګلي مدرسې له پیسې رالیږي دا د موبایل زمانه ده دا بیانات خلق اوري نو ستاسې اکثر مسافر ملګري هغه د همدې علاقې دي دلته پیسې رالیږي هغوی له هم دا درخواست کوم او تاسې له هم ویم ورونو چې خپلو بچو سره بار ملکونو کې رابطه وکئ دا مدرسه جوړه کئ دا آباده کئ ګورئ مولانا ریاض الدین صاحب اخو دا کمال وکړو چې ستا بچي له قاعده بغدادي وویله ستا بچي ته یې ناظره ولوستله بیا ستا بچی لاړو دارالعلوم حقانیه کې هلته یې د حدیثو دوره وکړه دا برکات د دې دي که د ځان نه وی نیولی هغه وخت کې چې موږ د دې مدرسې ته رالو ډېر تکلیف کې وه خو عزیزانو بیا هم درخواست درته کوم چې دا ټولې مدرسې دا د دین مرکزونه دي دا د دعوت مرکزونه دي دا د
تصوف حنقاوي دي زمونږ د علماء دیوبند نظریه دا ده چې موږ خلقو ته قرآن د حبیب رضی الله عنه د اخلاقو په شان ته ورسو. تاسې موږ ته خیرن راولېږئ، موږ ورته پوزه پاکو، عیب یې نه ګڼو. تاسې موږ ته په هر قسمه جامه راولېږئ، موږ یې ځان ته رانږدې کړو، موږ یو زموږ بچی دی. تاسې ته خبر نه یې، موږ ورته چوکه نیغه نیغه کوو. کله کله م جب کې پینټ یې اچولي چې کوم ماشوم په ژړا شي یو یې په چوکه باندې و بیا ځان ته رانږدې کړو. ته به غټ مولا شې، ته به په منبر باندې ناستې، ته به قال الله قال الرسول بیانوي. داسې ته مې ورته ورکړو، هغه ماشوم په خندا کو، په خندا یې کور له درولېږو. ته بیا هم د علماو پسې عزیزانو چې عالم راضي ورته ودرېږئ.